یو جینۍ چې د ماسخوتن په ډوډۍ کې د خپل کور ټولو خلکو ته د نشې ګولۍ واچولې، هغوی نشه کړل او بیا یې خپل یار راوغوښتو، څه یې ورسره وکړل. سلامونه او احترامات مې قبول کړئ قدرمنو او نازولو ملګرو. امید دی چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله یاستئ. یوه ډېره عبرتناکه قصه در سره شریکوم. دوستانو دا ویډیو خامخا تر اخره وګورئ. امید لرم چې ستاسو به خوښه شي. چې څه کرې هغه به ریبې. یو هلک خپلې ملګرې جینۍ ته وویل چې نن به زه د شپې ستاسو کور ته ستا خواله درځم، نو ته داسې وکړه چې د خپل کور ټولو خلکو ته د شپې په ډوډۍ کې د نشې ګولۍ واچوه چې هغوی ویده شي، ځکه چې دا د یخنۍ شپه ده او زه به تا سره دا شپه په تنهایۍ یعنې یوازیوالي کې تېروم. جینۍ ډېره زیاته پریشانه شوه او هلک ته یې وویل چې زه خو تا سره داسې کار نشم کولی. زه نشم کولی چې د خپل کور ټولو خلکو ته د نشې ګولۍ په ډوډۍ کې واچوم او داسې غلط کارونه تا سره وکړم. کله چې هلک دا خبرې واورېدې نو ورته یې وویل چې که ته ما سره مینه کوې نو ته به دا کار خامخا کوې، او که داسې ونه کړې نو بیا ما هېره کړه. داسې وګڼه چې زه ستا بیخي عشق نه یم او ته زما معشوقه نه یې. جینۍ چې دا خبرې واورېدې نو ډېر زیات یې وژړل او تر دې پورې چې هېڅ فیصله یې هم ونه کړه، تر دې چې 3 بجې شولې او په انتظار کې دغه جینۍ ټوله شپه تېره کړه، مګر د هغې عشق رانغی. جینۍ ډېره یریدلې وه او د دغه هلک نه یې زړه هم نه صبرېدو. نو هغې ویل چې اوس به دا هلک ماته څه وایي. بیا چې کله په 2مه ورځ د هلک سره ملاقات وشو نو جینۍ ورته وویل چې ته پرون شپه ولې رانغلې؟ زه خو ټوله شپه ستا په انتظار کې ناسته وم. نو هلک ورته وویل چې پرون شپه د ډوډۍ خوړلو نه وروسته ماته دومره خوب راغی چې زه بیخي د ځای نه خوځېدی نه شوم، او چې بیا پوهېدم نو د ورځې ناوخته یعنې د غرمې په وخت کې راپاڅېدم او دغه وخت کې مې سترګې خلاصې شوې. دوستانو تاسو پوهیږئ چې دې هلک ته ولې خوب ورغلی و؟ اصل کې دې هلک ته خوب نه و ورغلی. دې هلک یوې بلې جینۍ سره چې هغه د ده معشوقه وه د غلط کار سوچ یې کړی ورسره او غوښتل چې هغه سره د شپه په تنهایي کې تېره کړي او غوښتل چې دغه جینۍ د خپل ټول کور غړو ته نشه ورکړي چې تر څو هغوی خبر نشي او موږ هر څه وکړو. خو دا خبر نه و چې د دوی په کور کې دې سره خپل خور داسې کار کړی و. هغې د خپل کور ټولو غړو ته نشه ورکړې وه او خپل یار یې راغوښتی و. دوستانو دلته خبره د پوهېدو ده. په دې هیله چې تاسو به زما په مقصد باندې پوه شوي یاستئ. پښتو کې یو مشهور متل دی چې څه کرې هغه به ریبې. نو دوستانو په دې هیله چې له داسې خرابو کارونو نه موږ تاسو ځانونه وساتو تر څو زموږ ستاسو اهل اولاد او ښځې په عزت کې پاتې شي. مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر اخره وکتله. که خوښه شوې مې وي ضروري در سره لایک کړئ او موږ سره په کمنټس کې خپل نظر هم شریک کړئ. له نورو همدغسې ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.